د هر مسلمان دا کوشش دی چې دته هدایت میلاو شي او نیغه لاره ورته میلاو شي. زه درته یوه خبره ذکر کوم او یاد یې ساته. سورت الصافات کې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي هغه دا ویلي وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. زه د الله طرف ته ځم هغه به ماله هدایت راکړي. که هدایت غواړي نو د الله طرف ته نیغ ځه، نه ښی ته نه ګس ته، او د الله طرف ته چې ځې لار د هغې قرآن او د حدیث ته. که هدایت غواړي نو همدقه لار باندې هدایت میلاویږي، په بل یو ځای کې هم هدایت نه میلاویږي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو توجه د هغه طرف ته کړي او الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. ټولې نړۍ ته رسول د دې دعوت غواړو، موږ که ختمول تیارې د شرک او د بدعت غواړو. دوامو اصول یو دی حدیث او بل قرآن، مات به نشو لکه د غرمو